ملګرو د ډېرو ورځو نه غوښتنه کوله چې سرتور فقیر باندې نشست وچلوه، نو زه به در سره دا یوسفزي کتاب کوټ کړم او د هغې چې څه معلومات دي نو هغه به درله درکړم. د سرتور فقیر د پیدایش متعلق داسې معلومات نشته، ځکه چې څوک 1820 ښیي، څوک 1830 او 1830. خو په دغې کې ډېر فرق دی، په منځ کې یعنې 18 کاله فرق راځي. دا د بونیر په ریګي کې پیدا شوی او ملیزي یوسفزي په ځوانۍ کې چې کومه دی یو تکړه کبډمار و، کبډي به یې کوله. ویل کېږي چې د دوی د کورنۍ خپل منځي جګړه کې د دوی یو کس وژلی شوی او بیا ډېر کسان وایي چې د ده ورور و زرداد خان، د هغه د لاسه د هغه یو وراره چې کوم و په سوک باندې وهلی و او هغه مړ و. خو دا په دغه ځای کې موجود و، نو بیا ورسره دا هم د بونیر نه وویستلی شو، د بونیر نه وشړلی شو. بیا هند ته لاړ او هلته په مختلفو ځایونو کې دیني زده کړې وکړې. په مختلفو ښارونو کې وخت تېر کړ، دغه شانه په اجمیر کې او بیا مزار شریف په جلال آباد او کابل دې ته راستون شو. بیا په 1895 کې واپس بونیر ته راستون شو او د امر بالمعروف یعنې د دیني کار یې شروع کړ، خلکو ته تبلیغ شروع کړ. بل میسج راغی. په مختلفو نومونو باندې یاد شوی دی، لکه مولا مستان یا مستانه مولا، لیونی مولا او دغه شانه. سرتور فقیر ورته ځکه ویلی شي خپل نوم یې سید الله خان و، خو هغه وخت کې لکه مولیانو یا مذهبي مشران چې کوم دي پټکې وهي یا سپینه ټوپۍ په سره وي، خو دا یو داسې مولا و چې دا به سرتور ګرځېده او بیا خلکو په سرتور مولا باندې مشهور کړ. اخره کې بیا په 1890 کې په لنډکي کې مېشته شو، په هغه ځای کې خپل ژوند پیل کړ. د انګریزانو سخت خلاف و، د انګریزانو د واک سخت خلاف و. نو بیا د ځوانانو یوه ډله جوړه کړه د فرنګي خلاف د جهاد دپاره، باقاعده د هغې ټریننګ یې شروع کړ. یوه مشهوره سندره وه چې په لنډکي ورته دیره سرتور فقیر دی او ډین فرنګي د ځان په ویر دی. نو په 18 جولایي په 1890 کې د فرنګیانو یو جاسوس هغوی ته خبر ورکړ چې یاره په لنډکي کې یو ناشنا فقیر مېشته شوی دی او خلک د فرنګانو خلاف جهاد ته هڅوي. نو هغه وخت د ملکان پولیټیکلي جنګ چې کوم و، هیراډین دغه کومه سندره کې چې یاد شوی دی، نو هغه د سیمې د خانانو یا نوابان چې کومو به چې د انګریزانو نه مراعات اخیستل، پیسې به یې یادېدې، ځمکې ورکړې وې انګریزانو. نو د هغوی نه پوښتنه وکړه، بیا ډېرو ورته وویل بیا د سوات میګل چې کومه دی هغه انګریزانو له ډاډ ورکړي چې زه به یې د سیمې نه وباسم، خو دا میډ دی یعنې لیونی دی. کله چې انګریزانو عمرا خان له ماتې ورکړه، نو تر چتراله پورې داسې څوک نه و چې بیا ده ته راپورته شوی وی، یا داسې د هغوی ویره نه کېدله چې یعنې موږ ته به څوک راپورته شي. خو کله چې مولا مستان یا سرتور فقیر کله راپورته شو، نو هغوی سره بیا ویره پیدا شوه. که هر څومره د هغوی کوم دلالان وو، کوم جاسوسان وو، هغوی ورله ډاډ ورکولو، خو انګریزان خو خبرې ته ډېر ژور سوچ کوي چې سړی لږ هم سر پورته کړي نو د هغه سره شاته خلک ولاړ وي. بیا د سرتور فقیر متعلق مشهوره وه په خلکو کې چې یاره کوم آسماني قوتونه دي هغه ورسره فرښتې دي ورسره، هغه ورسره امداد کوي او دغه شانه په نږدې علاقو کې چې دغه خبر خور شو نو د هر ځای نه خلک ورته راتلل. بیا د چکدرې پل چې کومه دی کوم باندې به چې دوی تګ راتګ کوه انګریزانو، نو هغې سره بیا په مستقله توګه باندې 200 کسان هم کېنول. په هغې کې 40 تنه چې کومه سواره وو یعنې اسونه یې ورله ورکړي وو چې دا به مستقل دلته ناست وي او دغه کومه ویره چې کومه ده د دې مخنیوی به کوي یا چېرته سرتور فقیر سر راپورته نه کړي. بیا په 26 جولایي باندې په 1890 کې د بونیر ګڼ شمېر ځوانان چې کومه دی د سرتور فقیر سره د شانګلې خلک، دغه شان د غوربند حمزله او د سوات خلک، د فتح پور او خلک چې کوم دا د سید محمد خان په مشرۍ کې د لنډکي نه د ملاکنډ په لور روان شو. په مجموعي توګه سرتور فقیر د دغه خلکو سرلښکر و. د سوات، بونیر، دیر، ملاکنډ، چکدرې، لاډن، مردانه، دغه شان پېښور، تنګي، شاوخوا نورو سیمو ډېرو خلک چې کومه دی دا د سرتور فقیر سره راپاڅېدل او په 3 ورځو کې دغه لښکر 20,000 کسانو ته ورسېدو. خو دوی د دغه شان د مومند او باجوړ د دې ډېرو علاقو خلک چې کومه دی دا راغلي وو د هغه سره په دغه لښکر کې شامل شو.
دغه لښکر د شپې چک درې ته ورسېدلو، څه برخه یې هلته پاتې شوه، یوه برخه ملکان ته روانه شوه. سرتور فقیر غازیانو ته امر وکړ چې په لاره باندې به شنه پټي نه خرابوئ، د سیند د پاسه پلونه چې کومه دي هغه به نه ورانوئ، او اسونه، خچرې یا نور ځناور چې کومه دي په هغې باندې به ډزې نه کوئ. هم په دغه شپه ناوخته د غازیانو دواړه ډلو په یو وخت په چک دره او ملکان په پیرنګیانو باندې بریدونه وکړل. کوارټر ګارډ یې ونیول او بلا اسلحه او سامانونه یې قبضه کړل. د لیوي او جمعدار میجر هیاډین راپاڅولو چې قبایل خو تر موږ راورسېدل، نو د پیرنګي پوځیانو چې ځانونه خپلو ټوپکونو ته رسول، د هغې نه وړاندې پښتانه مجاهدین په سر ولاړ وو، راوګودرې یې خطا کړ. د هیروز آف د ایچ نومي کتاب لیکوال چې کومه دی هغه وایي چې زموږ جاسوسانو موږ ته ویل چې د سرتور فقیر لښکر به د شپې د 3 بجو شاوخوا ملکان ته رارسي، خو هغه د شپې 10 بجې راورسېدلو چې زموږ په خاطر کې هم نه وه چې هغه به دومره زر راورسي. دغه شان کپټن بالډوین په مشرۍ کې د سورو یوه دسته د دوی نه وړاندې روانه وه چې په لاره کې غازیانو برید وکړ، هر څه یې قبضه کړل، چې په هغې کې غټ افسرانو، 14 سپایان او 26 اسونه، اسب یې ووژل شول. دغه شان انګریزانو بیا په چکدره باندې د زور کمولو لپاره 100 میله لرې یو نوی کیمپ جوړ کړ. تر 15 اګست دلته جګړه روانه وه، خو ورو ورو پښتانه وتل، ځکه چې د پیرنګي ډېر زورور وو، پرمختللې او پرېمانه اسلحه وه ورسره، بیا روزل شوی پوځ ورسره پښتنو خو لکه ټریننګ نه و کړی. دغه شان پښتنو سره به په 10 کسه باندې به ورسره چېرته یو شلخی ټوپک و. 6 ورځې پرله پسې دغه خونړۍ جګړې انګازې تر هر ځای پورې ورسېدې. بیا په دغه جګړه کې دواړو غاړو ته بلها مرګ ژوبله واوړېدله. د ملکان په جنګ کې د انګریزان تاوان بېساري و. خان روشن لیکي چې په دغه جګړه کې په ملکان کې د پښتنو لښکر 19 تنه مشران شهید شوي وو، ګڼ شمېر زخمیان شوي وو، او د پیرنګي پوځ یو کرنل، یو میجر، یو لیفټیننټ او 1521 تنه سپایان وژل شوي وو، 1023 تنه سخت ټپیان شوي وو. بل خوا د چکدرې په وړومبي برید کې د پیرنګي لښکر 2 غټ افسران هم مړه شوي وو. ښه، نو هغه وایي چې یاره موږ ځان سنبال کړی هم وو، خو موږ ته پته نه وه چې دوی به دومره په وخت باندې رارسي. بیا د هغوی یو لیفټیننټ کرنل، یو دغه شانه میجر ټیلر چې کومه دی، یو انجینیر، دا سخت جوبل شو. نیمه شپه د چوڼۍ جنګ بس شو، خو بره غرونو کې چې کوم خلک ناست وو، نو هغوی همغه شانه ډزې کولې، او بیا په 20 جولای باندې په سهار جنګ لږه شیبه سوړ شو، او د لمانځه نه وروسته خپل شهیدان چې کومه دی، یعنې پښتنو او ټپیان، هغه د میدان نه وویستل. د انګریز پوځ مشري او د کلایمو چې کومه دی د هغه په لاس کې شوه، ځکه چې نور مشران خو یې جوبل شول، سمړه شول. بیا د بونیر، باجوړ او سوات نه نور پښتانه هم په ګڼ شمېر کې غزا ته را روان وو. سهار 8 بجې دوی بیا برید وکړ، څو ساعته دغه جنګ روان وو. بیا په 28 جولای باندې انګریزانو د شمالي چوڼۍ خوشې کړه او د ملکان بازار یې وسېزلو، او هغه ټولې ونې پرې کړې چې د دوی مخ یې نیوله. بیا په 21 جولای باندې د کرنل ریډ په مشرۍ کې له نوښاره نوی کومک راورسېده، نوی امداد راورسېده، چې پکې 1000 تنه پیاده کسان وو، 2500 پکې سواره وو، دغه شان 50 پکې انجینران وو، 2 توپې وې، او یو ورسره ګرځنده روغتون یا هسپتال و. په 250 خچرو باندې بار 3 لکه کلتوس شامل وو. دغه شان بیا په 23 جولای باندې سهار غازیانو تازه بریدونه پیل کړل، او ټوله ورځ سخته جګړه وشوه. په 21 جولای باندې په 1809 کې غازیانو په چکدره زور راوړو. انګریزانو د جنرال بینډن چې کومه دی، د هغه په مشرۍ کې د ملاکان فیلډ فورسو په نوم باندې یو تازه لښکر راولېږلو، کوم چې د نوښار نه اګست په وړومبۍ نېټه چکدرې ته را روان شو. بل میسج کې راغلی. المختصر د سوات خلکو د جنګ توان نه لرلو، نو ځکه پیرنګي ته بیا د سولې روغې دغه خواست هم وکړ، ځکه چې پښتنو سره دومره وسله هم نه وه چې دومره وخت یې وجنګېږي په میاشتو باندې، بیا نه ورسره داسې ټریننګ پوځ و. خو بیا انګریز دغه ونه منلو، په 14 اګست باندې بیا جنرال بینډن بلټ چې کومه دی یو ستر لښکر سره په لنډکي باندې یرغل وکړ. بل خوا د بونیر په پښتنو د ویرې پرېستلو لپاره د مردان په رستم کې یو ستر لښکر چمتو ودرولو. په لنډکي کې پښتانه بریالي شول، او جنرال بلټ چې کومه دی هغه بیا د غوسې نه سبا ورځ بیا برید وکړو، خو د تاڼې
جلاله سره نږدې پښتنو د فرنګي لښکر مخه ونیول او ستر زیان یې ورته ورسول، ډېر نقصان یې ورته ورسول، خو د توپو مخې ته بیا هم ټینګ نه شول او په شا شول. فرنګیان ورپسې وو، خو پښتانه په یو ځل بیا راوګرځېدل او تر لنډکي یې وځغلول. په 18 اګست یو ځل بیا وروختل، جنګ یې وکړ. پښتنو غازیانو پرې ځای په ځای بریدونه وکړل، خو په 19 اګست باندې فرنګیان مینګورې ته ورسېدل، خو غازیان هلته هم څه اخیستلو ته نه پرېښودل او په 21 اګست باندې له مینګورې بېرته روان شول. بیا په 24 اګست یې په بریکوټ کې دمه وکړه او بیا بېرته خپل کیمپ ته لاړل. وینسټن چرچل چې کوم د هغه وخت د اخبار دپاره لیکل کول، په دغه وخت کې اوس هم د چکدرې پل سره په دا غر باندې چې کوم د چرچل پیکټ باندې مشهور دی، په دغه پیکټ کې بیا ناست و، د هغه ځای نه بیا حالات کتل. خو بیا دغه شانه د هغه وخت چې کوم مولیانو، خانان، نوابان او کوم چې د انګریزانو دلالانو، غلامانو، نو هغوی د ده خلاف راپاڅېدل او بیا د سوات میغلانو او د ملکان د پولیټیکل ایجنټ سره ډېره نږدې ملګرتیا وراشه درشه ونه. د اخري ورځې پورې د سرتور فقیر خلاف و. هره خبره به انګریزانو ته رسوله او بیا چې په کور کې د غدار وي که نه، د کور خبره د بهر ته څوک رسوي، نو بیا ډېره مشکله شي دغه جنګ کول. بیا په 9 مای باندې په 1908 کې میا ګل عبدالودود چې کومه دی سرتور فقیر ته په سیدو شریف کې د مېلمستیا بلنه ورکړه، خو په پټه انګریز پولیټیکل ایجنټ خبر کړو چې سرتور فقیر د خپلو ملګرو سره رارسېدلی دی، یو ځل بیا خلک ستاسو خلاف راپاروي، که تاسو یې نیول غواړئ نو زه به در سره پوره مرسته وکړم. ځینې سواتیانو سرتور فقیر ته د دیر په نواب خان باندې برید کولو مشوره وکړه، ځکه چې د هغه نه د دیر ولس ډېر تنګ و. د دیر چې کوم نواب و د هغه خلاف وویل چې یاره جنګ کوو، خو داسې ښایي چې د دې تر شا د سوات د میاګل لاس و. غوښتل یې چې د سرتور فقیر مخه د فرنګانو نه بل خوا واړوي. د نومبر په 30 نیټه باندې یعنې په 1809 ماښام سرتور فقیر د سواتیانو د لښکر سره د دیر د پنجګوړې د سیند غاړې ته ورسېدلو، خو د شپې په د رباط عبدالله خان چې کومه دی د خپلو 1200 جنګیالو سره په ناخبرۍ کې برید وکړ او پوره زیان یې واړولو. ویل کېږي چې عبدالله خان د انګریز نه پیسې اخیستې وې. د سرتور فقیر خلاف د سواتیانو یو بل لښکر لنډکي ته نږدې هیبت ګرام ته ورسېدو. پښتانه چې په خپلو سره ونښتل، نو غازیان هم په خپلو کورونو ته لاړل او دا غزا ختمه شوه. نو دغه غزا د پښتنو د خپلمنځي جنګ د وجې ختمه شول او سرتور فقیر بیا کوهستان ته لاړ، هلته یو کال تېر کړ. بیا په 19 عیسوي کې صدۍ کې چې کومه دی انګریزانو ده ته د ملګرتیا لاس وغځاوه. د سوات د نوابۍ وړاندیز یې ورته وکړو، خو هغه دا ونه منل او د سوات په دم کې په پیتي یا پتپور چې کومه دی په هغې کې میشت و. هلته ورله عبدالرحیم نوم یو کس و، هغه ورله خپله لور په نکاح کړه او د 2 نورې مېرمنې او اولادونه په ریګه او کوهستان کې وو. ویل کېږي چې په چارباغ کې ورله فرنګیانو د ځایي خانانو په مرسته د یوې ښځې په لاس په خوراک کې زهر ورکړل او په نتیجه کې ډېر سخت ناروغه شو. بیا په 1919 کې همدغه ناروغۍ له امله مړ شو او په فتح پور کې خاورو ته وسپارل شو. انګریزانو چې په څومره کتابونو کې د هغه ذکر کړی دی، نو هغه وایي چې دا ډېر هوښیار و او یو ډېر سخت دښمن و، یو کلک سړی و، نو او بل د هغه د جهاد جذبه چې کومه وه نو هغه ډېره ژوندۍ وه. نو بیا په خپل مرګ باندې مړ شه. نو دغه د هغه تاریخ و. که ما نه څه غلطي شوي وي بخښنه غواړم او میسیجونه پاس که ګډوډ درغلي وي د نیټورک مسله ده.